قدم شاه په حیرانۍ راته وکتل. ما ورته وویل باز ویل چې له بوتانو ډکه سمڅه پیدا کړې ده. پوهېږې پلار مې د لندن په ملي میوزیم کې کار کاوه. هغه وخت ماشوم وم. کله کله به یې میوزیم ته ورسره بوتلم. د نایابه او تاریخي اثارو په اړه به یې اوږدې خبرې راته کولې. په مکتب او پوهنتون کې مې هم تر ټولو ډېرې نمرې په تاریخ کې وړي دي. دا ډول ځایونه بې څه نه دي. قدم شاه وټوخل. یو دم مې ورته وویل و احمقه له لاوډ سپیکره لیرې کښېنه، یوې ټوخې دې نږدې غر کړی وم. غرمه مو په 2 نفرو د پسه سلامت ورون وخوړی. ماسپښین د نږدې غره سر ته وختو. شاوخوا مې وکتل. په شنو ونو کې سره غونډۍ نه ښکارېده. پر یوې ړنګې سوې وچې ونې کښېناستو. قدم شاه ته مې وکتل او ورته ومې ویل سبا ته به ډېر میلمانه ولرو. قدم شاه بیا په حیرانۍ راته وکتل. بیا مې ورته وخندل. کوچیان دي، د چا مور په سترګو سم نه ویني، د بل میږي شیدې نه کوي، د یوه پر ما لیوه مخته دی. قدم شاه وویل نو څه جواب به ورته ولرې؟ ما ورته وویل اسانه خبره ده، بس د خپلو خبرو په پای کې به یو د خو ټکی ور اضافه کړم. سهار د کوچیانو سلامت کاروان راغی. چینې ته نږدې 3 اوښې، 4 اسان، خرې او 2 کچرې ودرېدې. د لاوډ سپیکر کراماتو ته ضرورت نه و. پوهېدم چې نارینه و. په کږدۍ کې د بغدادي پیر کرامات یاد کړي دي. واړه، زاړه، ښځې او نارینه له قدم شاه سره پورته راوختل. تر نیم ساعت ډېر وخت یوازې د لاسونو په ښکلولو تیر شو. ټول کښېناستل. خړې پړې له چاودو ډکې څېرې یې درلودې. د هر یوه د جامو اصلي رنګونه ډېر وخت او لمرونو او ډېرو اوبو وړي ول. په څېرو کې یې ویره ښکارېدله. د خپلو کراماتو په اړه مې اوږدې خبرې وکړې. ومې ویل چې په حبشه کې مې د مورزادې ړوند سترګې بینا کړې. په بخارا کې مې یو ګونګی پر خبرو راوست. په کوه کاب کې مې په پښو 60 پیرۍ په پښو ودراوه. کوچیانو توبې ایستلې. اوږدې خبرې مې وکړې. یوازې له خپلو کراماتو غږېدم. خو د خبرو په پای کې مې د خو ټکی راوایست او ورته ومې ویل چې زما دم او تعویض په هغه کسانو تاثیر نه کوي چې بې ایمانه وي. لومړی مې یوه زړه ښځه راوغوښته. ښځې په خواره خوله وویل چې سترګې یې سم کار نه کوي، هر څه تک تور ورته ښکاري. د هغې پر سترګو مې ګوتې کښېښودې، شونډې مې وخوځېدې، پر چوپ مې کړل. ښځې سترګې خلاصې کړې، د غارې خولې ته یې وکتل. یو دم یې په خوشحالي وویل سترګې مې سمې شوې، باور وکئ د غارې په خوله کې مې یو کربوړی ولیدی. په زړه کې مې ورته وویل هیه دې ډېره هوښیاره یې، ډېره ښه پوهېږې چې په دې خلکو کې به یوه بې ایمانه ښځه څنګه ژوند وکړي. ښځې یوه ماشوم ته لاس ورکړ. په شکرونو له غاره ووته. بیا یو 80 کلن مورزاده شل بوډا په څادر کې راته راوړل سو. له دم نه وروسته یې ناره کړه. ویې ویل چې پښې یې ژوندۍ سوي دي. بوډا د ولاړېدو کوښښ وکړی خو بیرته ولوېد. رنګ یې د بې ایمانۍ د ټاپې له ویرې تک سپین واوښت. ما ورته وخندل دومره ژر هم نه، بس یو څو څاښتونه درته لیکم، 6 میاشتې وروسته به په خپلو پښو ودرېږي. خو پوهېدم چې تر 6 میاشتو ډېر ژوند نسي کولی. بوډا
بوډا یې برته په څادرې کې لاندې چینې ته یوړی. د عادي ناروغیو علاج اسانه و. د سردردي، تبي، جلدي ناروغیو او داسې ورته نورو ناروغیو په تمې مختلفې دواوې درلودلې. شېبه وروسته یوازې هغه نارینه پاته ول چې خپل مشکلات یې د نورو تر مخ نسو ویلی. ټول مې د باندې وایستل، بیا مې یو راغوښت. لومړی کوچي اولاد غوښت. اول مې په خبرو راوست، بیا مې دم پر چوپ کړ. ورته ومې ویل چې په غیږ کې دې یو ګلالی ماشوم وینم، تورې غټې سترګې لري، د خندا شین دی. د کوچي رنګ تازه سو، خو د وهمې خبرې مې د هغه په خړو شونډو غځېدلې مسکا بیرته سر ورټوله کړه. خو مې پکې راویست او ورته ومې ویل خو یو شرط لري، په رڼا ورځ به په کږدۍ کې له خپلې ښځې سره پرېوځې. کوچی ولاړ سو، تنده یې تروه سوه. پوهېدم چې له ذهني کشمکشه سره مخامخ دی. له یوازینۍ یوې کږدۍ څخه د پلار، مور، وروڼو، خویندو، ورېرو ایستل او بیا په رڼا ورځ له خپلې ښځې سره پرېوتل بنده یې بولم. بیا د 8 لوڼو پلار راته کښېناست. یو دم یې وژړل. بس له بغدادي پیره یو زوی غوښت. لنډه مې ور یاده کړه چې یو نه غبرګ زامن یې په نصیب کې دي. خو 2 کاله وروسته بیا چا سپینوله. ما په دې غره کې دومره ډیر وخت نه تېراوه. کوچي شکرونه ایستل او ووتی. بل کوچي ته ورغلی. په رمه یې لیوه مخته و. لنډ مې وپوهاوه چې ړندکی پیر به په لیوه پوه کړي. خدای دې هم یو غټ خډل سپی وساتي. بل کوچي ته خوب نه ورتلی. له چوپ وروسته مې ورته وویل چې پوره 3 شواروزه به خپلې سترګې له تړلو پرته پټې نیسي. بیا یو هډور خیرن ځوان راته کښېناست. تر ډېره یې خبرې نه کولې، یوازې ځمکې ته یې کتل. مجبوره مې کړ. نوم یې عطاګل و. په شرمېدلي غږ یې راته وویل چې پر یوې جایي یعنې کلیوالې نجلۍ مین دی. په خندا مې ورته وویل چې یاري په پټه نه کیږي. د بغدادي پیر کرامات به هله در ورسیږي چې نجلۍ ته سپینه خبره وکړي. بس نجلۍ به له تا پرته بل نارینه ورور وګڼي. نور کسان راغلل. هر یوه ته به مې 100 په 100 کې ډاډ ورکاوه. خو یو داسې شرط به مې هم ورسره تاړی چې پوره کول به یې له د دوی د وسه وتلې خبره وه. خو په دې کې مې ځینې ساده شرطونه هم یاد کړ، لکه د کلي له ګودره د اوبو څښل، په کلیوال ملا پسې 3 ورځې پرله پسې 5 وخته لمونځ کول، د کلي د خان یا ملک له کوره توده سپټي راوړل. په هر شرط کې به مې ځکه کله یاداوه چې دا کوچان به کلیو ته تلل او هلته به یې ضرور د بغدادي پیر کرامات یادوي. دمونه او کرامات تر مازدیګره تازه ول. کله چې کوچان لاړل نو د چینې تر څنګ د شکرانې 3 سیرلي، 8 تکې تورې چرګې، په دسمال کې تړلې هګۍ او یو پسه پاته سو. بس نو قدم شاته خدای ورجوړه کړه. بیګا ته یې 2 چاغې چرګې او اور ته نیولې وې. سهار یې په یوازې ځان 5 هګۍ وخوړې. 8 بجې د باندې ووتم. د پسه یوازې یوه پښه پرته وه، سیرلی نه ښکارېدل. قدم شاته مې ورغږ کړ. دواړه په بیړه لاندې کښته سو. د وینو تر څنګ مو د لیوانو پلونه ولیدل. شاوخوا مې وکتل، هیڅوک نه و. لومړی مې ورون لیرې یووړ، بیا په ورکو سیرلیو پسې وګرځېدو. یو سیرلی مو له ټیټې ونې راکوز کړ. د پاتې 2 درک نه معلومېده. 3 ورځې تېرې سوې، نه مو ځایي خلک یعنې کلیوال ولیدل او نه هم کوچیان. په 3مه ورځ یو له عمره پوخ کوچی له ګوډ اوښ سره راغی. له تاویز او د اوښ د پښې له تړلو وروسته مې ورته وویل چې په دې 3 ورځو کې مې کوچیان نه ولیدل، خیر خو دی. کوچي لنډه را یاده کړه چې د عطاګل پر فاتحه ناست و. ما ورته وویل ولې؟ هغه خو روغ جوړ تکړه ځوان و. کوچي سوړ اسویلي وایسته. نه پوهېږم، عطاګل شرمناک او پرست سړی و، خو خلک وایي چې په ګودر کې یوې ځایي نجلۍ ته وار له واره د مینې خبره کړې وه. بس نجلۍ کور ته منډه اخیستې وه. وروڼه یې خبر کړي ول. عطاګل یې په بیلچو مړ کړ. د کوچي له تګ وروسته قدم شاه پر اوږو لاس را کښېښود. په ملنډو یې راته وویل
دې ته وایي د بغدادي پیر کرامات.